باید چې موږ تاسو هم د دې سپین ګونو نه دعاګانې واخلو. دا استرور ده، بوډۍ ده، نیا ده او چچي دي، ده مامي دي، د اوس ښه بوډۍ ده، دغه نه دعاګانې واخلو. بیا په کور کې مور او بیا چې بوډۍ شو پلار، دا خو د جنت دروازې دي. پلار خو د جنت دروازه ده، احترام پکار دی. دا دروازې که موږ تاسو باندې راباندې شو، بیا په ګل ارمان دې دروازه باندې موږ کوشش کولی شو چې جنت ته داخل شو. د الله د رسول حدیث دی چې د الله رضا د پلار په رضا کې ده، او د الله ناراضي د پلار په ناراضي. او مور نو مور د قدمونو لاندې جنت دی. دا د جنت چابیانې دي، دا خزانې دي. د دې څخه یو سړي خزانه په کور کې کړه او پیسې به جمع کړي، کال پسې راوالي یاره ما سره پیسې دي او خوشحاله. دا د نیکو خزانه ده ستا په کور. پلار ته دعا سلام، پلار له چابي، پلار سړون دندې باندې خبرې کول، د هغه احترام کول، د هغه نه مخکې نه تلل. داسې خلک تېر شوي دي سلف مشران علما پلار او زوی دواړه جیل ته تللي. بیا دا پلار یې بوډا و، زوی ځوان و. د زوی به پلار له اوبه ګرمولې، خوا به جیلونه داسې و، قلاګانې به وې غټې، ته به لږ هم پراته و شی له جیل عمله به د باندې پوه شي چې ته پلار له اوبه ګرمې جمع دی او هغه به اودس کوي. د دې پابندي ولګوله، ویل اوبه به نه ګرمې. بیا ته څه کولی؟ هغه جیل کې به د شپې چې کومې ډیوې بلېدې، نو دې ځوان به د هغه ډیوې د پاسه، د ډیوې به څه وي، هغې د پاسه به یې لوښی ونیو، ډېر وخت به ولاړ و چې اوبه به ګرمې شو، بیا به یې پلار له روزې بلې باندې اودس. جیلیان عملي ته چې کله پته ولګېده چې دا ځوان خو د پلار دلته هم د احترام کوي، دا خو زموږ مجرمان، ویل دا کار به هم نه کوي. بیا هغه به د شپې چې کله سملاسته کومه مشکله چې وه د څرمنې نه جوړه شوې وه، هغې کې به یې واچولې او هغه به یې بنده کړه او ځان سره به یې بستره کې کېښودله او اوسه به سملاسته. نو د ده د بدن په بلاس باندې به اوبه سملاسته او یخوالی به یې ختم شو او بیا به یې سهار پلار له هغه اوبو څومره چې وس کې د هغه احترام یې کوو.